د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند د ګردي کڅ په دې سیمه کې پاکستاني جټ الوتکو د شهاب الدین په نوم د عام وګړي پر کور بمبار کړی. د معلوماتو له مخې 18 کسان لا هم تر خاورو لاندې دي چې د اوس مهال د راویستلو هڅې روانې دي. او خپل دغه ته دهقانان یو پټي مټي کرو مازدیګر هم په د ماښامه پورې کار کوو راله ورور غرمې هم راسره لګیا و او راغلو دغلته مروجمات یې وکړو ښایسته ترور سره هم دلته ګپ لګوم دغه چل هغې څملاستلو او پته نه لګي چې څه عذاب دلته هم رابطې په ټلیفون وکړلې او دا شراکت یې ټول کور هلاک شوی دی. یو ورور یې پکې ژوندی پاتې شوی دی او نور ټول زنانه او ماشومان ټول جیټ الوتکو نن شپه 12 بجې د پوګیاړو غنیخیلو او بیسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې بمبارونه وکړل چې اوس په حال دغه بیسود ولسوالۍ مربوطه سیمه ده چې د شهاب الدین په نامه د یو کور 23 نفر تر خاورو لاندې چې 15 نفر راوستل شوي دي هغه زخمیان دي او نور تر خاورو لاندې دي. دغو د ایستلو هڅې مجاهدین اخته دي او دغو د ایستلو هڅې روانې دي تر څو هغه له خاورو نه راوایستل شي.